سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم 22مه چې د 2025 زیږدیز کال د نومبر له 14مې سره برابره ده. شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د اسلامي همکاریو سازمان پلاوي سره د متقي لیدنه. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق علي بخیت سلا او مل پلاوي سره لیدلي. د افغانستان او سیمې وضعیت په اړه د ایرانی او روسي چارواکو خبرې. ایران او روسیې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو نښتو ته اندېښنه څرګنده کړې. او د پنجشیر پارنده برېښنا تولیدي فابریکه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق علي بخیت سلا او مل پلاوي سره لیدلي. بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې لیدنه کې په سیاسي او امنیتي وضعیت، راستنو شویو کډوالو په حالاتو، د نشه یي توکو د کښت او قاچاق پر وړاندې د مبارزې په موضوع، د سیمې پر حالاتو او د اسلامي امارت او اسلامي همکاریو سازمان ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو سازمان له لارې د راستنېدونکو کډوالو او وروستیو زلزلو قربانیانو سره د مرستو له امله مننه کړې او د یاد سازمان مرستې د افغانستان د خلکو لپاره ارزښتناکې بللې. بهرنیو چارو وزیر د راستنېدونکو کډوالو وضعیت ته په اشاره ویلي چې د ژمي په رارسېدو سره په دې برخه کې لا زیاتې همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي څو د کډوالو خوندیتوب او هوساینې لپاره لازم ګامونه پورته شي. نوموړي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستیو شخړو او مذاکراتو د یادونې ترڅنګ ټینګار کړی چې اسلامي امارت د خبرو له لارې د شخړو په حل باور لري. بلور بخیت ویلي چې یاد سازمان له افغانستان سره رغنده اړیکې غواړي او په بیلابیلو برخو کې د مثبتې ښکیلتیا له لارې لا زیاتو همکاریو ته په تمه دي. نوموړي ژمنه کړې چې د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو سره به راستنېدونکو کډوالو لپاره په بشري مرستو خبرې وکړي. دغه راز نوموړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو له لارې د ستونزو پر حل ټینګار کړی. ایران او روسیې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو نښتو ته اندېښنه څرګنده کړې. د ایران بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي له خپل روسي سیال سرګي لاروف سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د دوړخیزو او سیمه ییزو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو نښتو اندېښنه ښودلې. نوموړي د سیمې د ثبات او سولې لپاره یې پر رغنده سیمه ییزو هڅو، ډیالوګ او ګډې همکارۍ ټینګار کړی. د روسیې بهرنیو چارو وزیر لاروف هم د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د ګډ امنیت د خوندي کولو لپاره د همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی او په دې برخه کې د روسیې د چمتووالي ډاډ ورکړی. د پنجشیر پارنده برېښنا تولیدي فابریکه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند نن د پنجشیر پارنده برېښنا تولیدي فابریکې ګټه اخیستنې ته وسپارله. نوموړي د صنعت د پرمختګ لپاره برېښنا اړینه بللې او ویلي دي چې افغانستان له کونړ سیند نیولې د هلمند او فراه تر پراخو لمر لرونکو دښتو او د هرات او نیمروز تر چټکو بادونو پورې د برېښنا تولید لپاره شمیره سرچینې لري. نوموړي زیاته کړې چې د برېښنا په برخه کې په خودکفا کېدو سره به افغانستان د بې کیفیته وارداتو پر ځای با کیفیته توکي بهر ته صادروي او هیواد ته به د پانګې راتلو دروازې پرانیستل شي. ملا عبدالغني برادر اخوند له سوداګرو او پانګوالو غوښتي چې په افغانستان کې د صنعت او په ځانګړي ډول د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د یادونې ده چې د پنجشیر پارنده برېښنا تولیدي فابریکه 4 میگا واټه برېښنا تولیدوي چې تر ډیره به د دغه ولایت د اوسیدونکو د برېښنا ستونزې ورسره حل شي.
افغانستان او ازبکستان سوداګریزه هوکړه لاسلیک کړې. د بلخ ولایت مقام ویاند حاجي زید ویلي چې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ یوه ګډه هوکړه لاسلیک شوه چې له مخې به د افغانستان کرنیز محصولات لکه انار، انځر، سبزیجات او نورې فصلي میوې د ازبکستان هوا له لارې منځنۍ اسیا، جنوبي اسیا، اروپایي هیوادونو او د ازبکستان بازارونو ته انتقالیږي. نوموړي ویلي چې په دې برخه کې د سوداګرو له لوري عملي تړونونه هم لاسلیک شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې ازبکستان ته د غوښې په صادراتو کې د ګڼو افغان سوداګرو سره هوکړې شوي دي او دا بهیر عملاً پیل شوی دی. زید دغه راز ویلي هڅه کوي څو یاده لاره د افغان تاجرانو لپاره د سوداګرۍ یو مناسب او اغیزمن بدیل وګرځوي. او وروستی خبر همدا چې د قزاقستان د بشري مرستو محموله افغانستان ته راورسېده. د افغانستان د روغتیا سکتور د ملاتړ په موخه د قزاقستان لخوا یوه د بشري مرستو محموله نن ماښام افغانستان ته راورسېده چې پکې درمل او طبي تجهیزات شامل دي. یادې مرستې 15 ډوله درمل، کمپلي بالښتونه او ژمنۍ خیمې هم لري. یادې مرستې د قزاقستان او افغانستان ترمنځ د بشري همکاریو د چوکاټ لاندې برابرې شوي دي چې موخه یې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنو سیمو کې د روغتیايي خدماتو پیاوړتیا ده. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبا خبرونه د الله په امان.